السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړ یاستئ راته. هغه ځوانان چې هغه کې ټیلنټ وي، هغه کې یو سکیل وي، هغه په ځان کې یو څه ویني، او یا هغه ځوانان چې غواړي په کور کې زده کړه وکړي، یا هغه ځوانان چې غواړي انلاین بزنس وکړي، نو څه به کوي؟ نن مې تاسو ته ډېر یو ښه او د خوشحالۍ خبر راوړی دی هغې ځوانانو ته چې هغه غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي. هغه څنګه کولی شي چې په کور باندې کینی او تعلیم وکړي، زده کړه وکړي؟ هغه څنګه کولی شي چې په کور باندې کینی او انلاین بزنس وکړي، یو حلاله نفقه وګټي؟ هغه استادان چې وزګار وي او ځان کې یو څه ویني، هغه باید څه وکړي؟ تاسو چې دا کم ځوان کم شخص په د سکرین باندې ښکاري، دا د خاص کار د افغانانو لپاره ډېر محنت او خواري کوي او لګیا دی. هغې خلکو ته زمینه برابروي چې هغې وس نه لري. هغې خلکو ته لاره ښیي چې هغې نه پوهېږي. د هغې خلکو ته د انلاین بزنس برابروي چې هغې نه پوهېږي، یا پوهېږي یا وس نه لري. دې تاسو ته یو نوی ویب سایټ برابر کړی دی. که چېرې تاسو غواړئ، تاسو ته دا کوم ویب سایټ په دې سکرین باندې ښکاري، تاسو غواړئ یو استاد یاستئ، یا انلاین بزنس وکړئ، یا زده کړه وکړئ انلاین، نو دغې ویب سایټ ته لاړ شئ. دې تاسو ته مکمل هغه استادان چې انلاین تاسو ته زده کړه درکوي، د کال سره تاسو نه هغې فیس اخلي. او که چېرې غواړئ انلاین بزنس وکړئ، نو له دوی سره ځان وصل کړئ. هغې هغه خپل هغه فیس ټاکلی دی تاسو ته، خپل کوم رول چې دی د دې هغه د دې ګروپ کوم قانون چې دی هغې تاسو ته په دې ویب سایټ کې مکمل تشریح کړی دی. په دې ویب سایټ کې که څوک زده کړه کوي، دې ته لاړ شئ. کوم استاد چې شي زده کړه تاسو ته درکوي، هغې خپله ویډیو په دې چینل کې تاسو ته پرېښی ده، په دې یوټیوب چینل کې، په دې ویب سایټ کې هم شته دی. مکمل د یوټیوب چینل ته چې کله دی تاسو لاړئ، دلته د دوی مکمل هلته ویډیوګانې شته دی. تاسو څنګه ثبت نام کولی شئ، څنګه ځان هغې سره ثبت کولی شئ، څنګه ځان رجسټر کړئ له هغې سره، نو په دې یوټیوب چینل ته لاړ شئ، دلته مکمل معلومات شته دی. دا زموږ استادو دپاره او زموږ د ځوانانو، زموږ د آینده نسل دپاره ډېر یو زبردست او یو غټ چانس ورته زه ویلی شم. که چېرې موږ په ده باندې کار وکړو، موږ دا لاره تعقیب کړو، نو انشاءالله موږ نه به یو څه جوړېږي. نه هغه استادان، هغه شاګردان چې په کور باندې ناست وي او غواړي یو څه ځان نه جوړ کړي، نو دغه لاره تعقیب کړي، یو څه به نه جوړ شي. هغه استادان چې ځان کې څه ویني، ځان کې څه ټیلنټ ویني، لاړ شئ، له هغې سره اړیکه ونیسئ. هغې تاسو ته مکمل هر څه برابر کړي دي. که چېرې ویډیو خوښه شوې وي، نو لاړ شئ، حتما په دغې ویب سایټ باندې کار وکړئ، له دوی سره اړیکه ونیسئ. کوم وټساپ نمبر چې تاسو ته ښکاري، په ده باندې له دوی سره اړیکه ونیسئ، تاسو ته مکمل هغې هر څه برابر کړي دي. امید لرم چې روغ جوړ یاستئ او راتلونکی ښه شه.